مدینه منوره باندې یو کس وی زه حمله کومه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ډیر پریشان شو چې په مدینه طیبه باندې حمله کیږي. انصار ورته اول ویلو دا خبره شوی وه وی سیب کو کله په شهر کې جنگی حالات راشي نو موږ به چې کم د دفاع کوو او کو چرته د لړایۍ دپاره وتل وي نو یې ګورې موږ به دغه حالت کې نه مجبوروي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته دغه خبره یاده وه او دغه وعده ورته یاده وه، لیکن دا خبره راغه وی مدینه منوره باندې حمله کیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د پریشانۍ د وجې نه د انصارو د مدینې منورې چې کم انصارو د هغوی مخکې خو بله واده شوي وه که نه، لیکن پیغمبر علیه السلام مبارک داسې پریشانه شو مهاجرینو ته دا خبره وکړه وی ګوره مونږ مکه مکرمه کې پاتې کیدو او څوک حبشې ته لاړل ځکه د مدینې منورې نه مخکې هجرت حبشې ته هم شوی او انصار هغوی سره خو دا خبره شوې چې ګورې مونږ به صیب نه مجبوروي او مجبور به نه بیا، لیکن وی مدینه منوره باندې د حملې اراده شوې ده نو ستاسو څه رایه ده څه به کوو ورسره؟ پیغمبر علیه السلام مبارک اعلان وکړو وی ټول مسجد نبوي شریف کې راجمع شئ. ټول انصار صحابه کرام او مهاجرین صحابه کرام ټول راجمع شو. په ټولو کې اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاسېدو او اعلان یې وکړو او داسې د بهادرۍ خبرې وکړې. ورپسې سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاسېدو او ډیر ښایسته خبرې وکړې. او دریم صحابي پاسېدو حضرت مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنہ. هغه ورته څه پیغمبر علیه السلام مبارک ته وایي یا رسول الله وی موږ څه د حضرت موسی علیه السلام د قوم په شانتې نه یو ګورې چې جناب حضرت موسی علیه السلام مبارک ته خپل قوم وی فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، چې ته لاړ شه او ستا رب جل شانه دې لاړ شي او د قوم سره د جګړو کې موږ به دلته کېناسو. وی نه صیب موږ ګورې د حضرت موسی علیه السلام د قوم په شانتې نه یو، وی ستا سره به موږ شانه به شانه ولاړو، ستا دشمن چې د کم اړخ نه راځي وی صیب مونږ به هغې پسې وو او تا سره به ګورې مونږ شانه به شانه ولاړو، هیڅکله درنه نه رستو کیږو. جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک چې دا خبره واورېده مخ مبارک د خوشحالۍ نه پړقا شو، مخ مبارک کې خوشحالي راغه او دا ورته نو دا ټول مهاجرین صحابه کرامو. بل طرف ته انصار ناسو، انصار هغه صحابه کرامو چې کم د مدینې منورې اوسېدونکي وو. په هغې کې یو صحابي ناسو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ. هغې وی صیب وی د دې نه خو دا معلومیږي چې دا اشاره مونږ ته ده. هغه پاسېدو او عرض یې وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کو تاسو غواړئ چې مونږ ته په سمندر باندې حکم وکړئ چې تاسو د سمندر ته ودانګئ، ویسې مونږ ګوره هېڅکله رستو کېږو نه، سمندر ته به هم ځو، دا خدای سره جنګ کول دي. کو تاسو مونږ ته دا حکم وکړئ چې په دې سمندر باندې ورشئ، ویسې ستاسو حکم باندې به زمونږ عمل وي او مونږ ګوره هېڅکله نه رستو کېږو. کله چې جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک دا خبرې واورېدې انتهایی خوشحاله شو چې زما ملګري دا د بل چا په شان نه دي او یقینا د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغوی د قربانیانو مثال ګورې دنیا کې نه میلاویږي. رونو قسم د کم خلک چې سعودي عرب ته لاړ دي او دا غرونه وګوري، غرونه حیران به پاتې شي. او دغه مبارک خلک چې کم صحابه کرامو
رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خپیبل خپیب په دغه غرونو باندې ګرځیدل. تا به وی خدای پاک دا انوار دي که څه شی دي؟ د پیغمبر علیه السلام مبارک په احد کې یو ځای کې ولاړ د پیغمبر علیه السلام مبارک، او هغه ټیم کې یو کسو عتبه ابن ابي وقاص مسلمان نه و، اوس مسلمان ده. دا د خدای پاک جل شانه فیصله درونو. عتبه کې دا احد کې د پیغمبر علیه السلام مبارک غاښونه مبارک شهیدان شوي او دا دې کس والی و. بیا ورته وروستو ایمان راغو، بیا وروستو صحابي ده رضی الله عنه اوس. او ورسره یو بل کس و عبدالله ابن قمیه، دا کافر و. ده په پیغمبر علیه السلام مبارک باندې ګزار وکړو او دویم گزار ته چې ځان جوړولو یو صحابیه و حضرت عماره رضی الله تعالی عنها، هغې چې ولیدو چې دا کافر خو پیغمبر علیه السلام مبارک باندې بې گزار ته ځان جوړوي، ځان یې ورته ورمخکې کو او په خپل بدن باندې گزار وزغملو، لیکن جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک د گزار نه بچ کو. دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل چا چې زما دفاع وکړه ناغه ته به زما د دفاع د وجې نه ګوره جنت ملاویږي. رونو اوس زمانه کې چې کم سړی د ختم نبوت کار کوي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د ذات اقدس لپاره د ختم نبوت کار کوي، یقینا چې دغه خلقو ته هم جنت ملاویږي. د ختم نبوت کار رونو دا اهم کار ده. علامه سید انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمای کم انسان چې یو ساعت د ختم نبوت په کار کې ناسته وکړه دغه انسان ته د جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک شفاعت ضرور بالضرور نصیب کیږي. او کم سړی چې پکې شام و مدام لګوي، شب و روز لګوي، نو دا یقینا چې دغه سړي ته به څه ملاویږي؟ جنت خامخا ملاویږي. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د جناب صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین غونته چې د هغې کم زندگیانې تیرې دي، کمې قربانیانې تیرې دي، د هغې مثال ګورړونو نه ملاویږي، نه مخکې تیر شوي دي او نه به ګورې رستو راشي. نو پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله دا خبره د حضرت مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنه واورېده نو ډېر خوشحاله شو چې داسې ګوره زما داسې جان نثار صحابه کرام دي چې ګورې زمانه رستو نه دي.